سبا له نعماني صاحب سره د واڼي خواته روان شوم. پر لاره د پاکستانی پوځیانو تالاشي وه. زما په بیګ کې پیدایي واسکټ پروت و. زړه مې ټکان کوه چې اوس مو ونه نیسي. خو څنګه چې زموږ پیک اپ یې ودروه، مولوي صاحب ورته کوم کارت ورښکاره کړ. وی ویل دا د مدرسې ګاډی دی. پوځي ورته عسکري سلام وکړ. بل پوځي ته یې په لاس اشاره وکړه چې لاره دې خوشې کړه. نعماني صاحب ما ته وکتل. وی ویل زمونږ پوځیان د علماو ډېر قدر کوي. ودې لیدل چې مونږ یې تالاشي نه کړو. دا خو الحمدلله داسې پوځ دی. په واڼه کې د مدرسې ناظم ویل چې دته باید ټرینینګ ورکړو. خو نعماني صاحب ویل چې ټرینینګ ته ضرورت نشته. دی په خپله په هر څه پوهیږي. پر سبایي د کابل پر لوري روان شو. د خدای په امانۍ پر وخت نعماني صاحب راته ویل ګوره بچې، شهادت عجیبه خوند لري چې څنګه د استشهادیه عملیاتو ځای له ورغلې د جنت هوا به در باندې ولګېږي. خوشحالي به درله راشي. ټول غمونه به دې هیر شي. هغه راته یوه خاصه دعا هم راوښوله چې د حملې پر وخت یې ووایم. زما واسکټ یې له نورو شیانو سره په باري موټر کې ځای پر ځای کړ. موږ په پلاین کوچ موټر کې سپاره شو. له ما سره دوه نور بلدي انډیوالان هم شول. یو یې عبدالله نومېده، بل یې اسلام. دوی په لاره کې ځایونه راښودل چې دا پلانکې ځای دی، دا پلانکې بازار دی. خو ما په دې خبرو پسې سر نه ګرځوه. زه په سوچونو کې ډوب وم. په انګور اړه کې په سراچه موټر کې کېناستو. تر خرنې پورې پکې ولاړو. ټوله لاره کې تنګې درې، په شنو ونو پوښلي غرونه او لوړ کوټلونه وو. یو نیم ځای کې به ځنګل دومره ګڼ و چې پنځم ګام هوا دې نه سوه لیدلی. خرنه لکه کاسه غوندې وه. په منځ کې هوار او چاره چاپېره یې غرونه وو. له خرنې تر کابله په بله سراچه کې ولاړو. تر غزني پورې موټر په خامه لار روانو. که مو د موټر شیشه بندوله د ګرمۍ له لاسه مړه کېدو، او که مو خلاصوله د دوړو له لاسه. له غزني هاخوا تر کابله سرک نوی ډمبر شوی و. د غرمې ډوډۍ مو په دوراني کې وخوړه. د هوټل په څنګ کې ډکه ویاله بهېدله. ورښکته شو چې اودسونه تازه کړو. داسې رڼې اوبه پکې روانې وې چې د ویالې په تل کې واړه ماهیان مې لیدلی شول. اوبه داسې یخې وې چې د سړي زړه ورسره تازه کېده. نیم ساعت مزل به مې کړی و چې په ارغندي چوک کې تالاشۍ ته ودرولو. پولیس راته په ځیر وکتل، خو څه یې ونه ویل. کابل ته چې ننوتو، داسې بیروبار مې ولید چې په ژوند کې مې نه و لیدلی. د کوټه سنګي په چوک او بازار کې ښځې او نارینه د وزو او پسونو د رمې غوندې سره ګډ روانو. یوې نیمې ښځې به برخه هم لرله. د نورو مازې یو کوچنی ټیکری پر سختو. سخته بې شرمي روانه وه. پیغلو نجونو چسب پتلونونه اغوستي وو. هماغسې د ټولو سینګارونه کړي وو. سرې شونډې، تورې سترګې، په سترغلو باندې چا شین، چا سور، چا نور رنګونه وهلي وو. له هر دکان څخه د موسیقۍ اواز پورته و. له هغه ځایه په ټیکسي کې کېناستو او تر کوره په 2 ساعتونو کې ورسېدو. لاره ډېره نه وه، خو د موټرو سخت بیروبارو. موټرونه هم په سړک کې ګرځېدل. لاروي او کراچۍ والا هم داسې ګډوډي وه لکه د میږیو په کور چې اوبه ننوتلي وي. له ډېرو چوکونو او بازارونو تیر شو. رنګارنګ کورونه او جګ جګ تعمیرونه مو ولیدل. په هر ځای کې د سړک په دواړو غاړو کې دوکانونه وو. ته وا د ټولې دنیا سودا په همدې دوکانونو کې کېدله. کور په هودخیلو کې وو. څښتن یې زموږ د مجاهدینو سړی وو. اکثره وخت به پیدایان همدلته اوسېدل. سړی ګلاب نومېده. 2 خوا په خوا سرایونه یې لرل. په یوه کې د ده کور و، دا بل یې د میلمنو سرای وو. د سرای دیوالونه قریب 4 ګزه لوړ و. د دواړو سرایونو په منځ کې وړه اوسپنیزه درګاه وه. ګلاب ږیره خریلې وه، خو بریتونه یې وو. د 500 کالو به وو. زلمي زامن یې لرل. هغوی هم د ده په شان ږیرې خریلې وې. لا مو دمه نه وه جوړه کړې چې ګلاب راته ویل
انډیواله ته به داسې وکړې چې زما د زوی سره به د نایي دوکان ته ورشي، دا ږیره به د یو څه لانډه کړي. ما وویل وروره زما ږیره سوچه ده، لا مې بیاتي پکې نه ده وهلې. که په ښار کې همداسې وګرځي پولیس به در باندې شک وکړي. زما د لارې انډیوال عبدالله وویل ګوره ملا صاحب خفه کېږې به نه، دا دی زما ږیره هم وګوره. ته وایې ما به په شوق داسې لنډه کړې وي؟ قسم دی چې ږیره راته ډېره ګرانه ده، خو د فرض د پوره کولو دپاره که ترک سنت وکړو نو باک نه لري. اسلام وویل پام دې و چې پرغندي کې پولیس والا څنګه درته زیرو. ګلاب پر مخ لاس تېر کړ، وی ویل ما وګوره ځان راته لکه ښځه ایسي، که زه د سنت په طریقه ږیره پرېږدم نو بیا خو پیدایان په کور کې نشم پټولی. وای ګرد ضرورت بود روا باشد. ناچاره شوم، ږیره مې لنډه کړه. زما واسکټ 3 ورځې وروسته راورسېد. په دې 3 ورځو کې عبدالله په ښار کې وګرځولم. یو ځای یې راوښود چې شارنو نومېده، لوړ مارکیټونه او لوکس دوکانونه پکې وو. په منځ کې یو باغ و، دوی ورته پارک وایه. په چمن کې تر ونو لاندې نجونې او هلکان لاس په لاس سره ګرځېدل. یو نیم ځای کې بیا تر سایوان لاندې هلکان او نجونې جوړه جوړه سره ناستو. ځینو پیرکي خوړل، ځینو یې اسکریم. عبدالله په ګل پروشۍ کوڅه کې څو دوکانونه راوښول چې په الماریو کې رنګارنګ بوتلان او ډبکې ایښې وې. عبدالله ویل چې په دې دوکانونو کې الکول هم خرڅېږي. چارواکي په بنډارونو کې الکول څښي او بیا خور و مور سره نه پیژني چې له هر چا سره یې څه وکړل نو ویې کړل. په یو بل دوکان کې لوی لوی میزونه ایښي وو چې 4 سوري په 4 کونجونو کې او 2 سوري د اوږدو څنډو په منځ کې لرل. پر سر یې رنګ رنګ واړه ګینونه پراته وو. 2 کسه ورته ولاړو، لکه لښتې په اوږدو لرګیو باندې ګینونه د سوریو خواته ټېل وهل. عبدالله ویل دا قماربازان دی، دې ته بلیارډ وای. جواري ور باندې کېږي. ټول ښار په فساد کې ډوبه دی. هلته په جومات کې بازان کېده او څنګ ته په دوکانونو کې به سرود چالانو. لوی لوی جوماتونه وو، خو پر لمونځ کوونکو به 2 صفونه هم نه ډکېدل. پر لمانځه به هم څوک سرتور سر ولاړو. د چا پر سر به سپینه خولۍ وه. دستار خو غیر له مولا امامه د بل چا پر سر هم نه لیدل کېده. بله ورځ عبدالله په وزیر اکبر خان کې راته ځینې کورونه راوښوده چې د پیتو پوزو ښایستوکو نجونو پکې تګ راتګ کوه. هغې وویل چې دا د چینایانو ګسټ هاوزونه دي، دا ګره د چینایي رنډیانې دي. د دې کورو په خوا کې یو نیم تورې ښیښې والا لانډ کروزر او کروزین موټر ولاړو. عبدالله وویل چې دا د چارواکو موټرې دي، هر وخت دلته د دغه لپاره راځي. د اسکریم په دوکانونو کې ټیویګانې چالانې وي، نیمې پټې او نیمې ښکارۍ نجونې پکې نڅېدلې. په کابلیانو کې مې داسې شیان ولیدل چې د امریکایانو بلا دې پرې ورګرځي. په کابلیانو کې مې داسې شیان ولیدل چې د امریکایانو بلا دې پر ورګرځي. هغوی خو کافران دي چې هر څه وکړي باک نه لري. خو دا زموږ والا چې ځانونه مسلمانان ګڼي نو دوی ولې داسې کوي؟ اوس پوهه شوم چې نعماني صاحب به ولې هر وخت ویل چې د کابلیانو او امریکایانو مرګ یو شان روا دی. په 3مه ورځ د ګلاب زوی د امونو څو غټ غټ کریټونه کور ته راوړل. کریټونه چې مو خلاص کړ په اول کتار کې امو، لاندې زموږ شیان. ما خپل واسکټ راویست، غوښتل مې چې پیوز یې ولګوم، خو ګلاب وویل چې باید تر هغې پورې صبر وکړم چې د دویو پلان معلوم شي. مازدیګر د ګلاب ټلیفون ته زنګ راغی. ګلاب له چا سره خبرې وکړې. سړی سلیم نومېده. هغه له امریکایانو سره ترجمان و. زمونږ انډیوالانو هغه ته د هر راپور په بدل کې پیسې ورکولې. سلیم ګلاب ته ویلو چې سبا پر 8 بجو د امریکایانو موټران له څرخي پله څخه روانېږي. پر 8 بجو له هودخیلو تېرېږي. موږ ټولو پلان جوړ کړی چې پر 8 بجو به وځو. تر سرکه 5 دقیقې لګېږي. عبدالله به تر سرکه راسره ځي. زه به هلته د هوټل پر تخت کښېنم، چای به راغواړم. 5 دقیقې چې 8 ته پاتې شوې زه به د سرک غاړې ته راشم. ځان به هسې په ټلیفون بوخته وم. همدا چې د امریکایانو موټران راورسېدل زه به واسکټ پټاووم. لا له کوره نه ووتلې چې ګلاب ته بیا زنګ راغی.
زموږ مخکنی پلان پاتې شو. ګلاب وویل نن کتار نه تیریږي، تر سبا به ورته صبر وکړو. زه یې بیا د نایي دوکان ته واستولم. د ګلاب زوی هم را سره و. ګیره او بریتونه یې را باندې وخریل. سر یې راته داسې جوړ کړ چې د څټ او ټیکونو ویښته یې راته په ماشین باندې بیخي لاڼه کړل. پاتې ویښته یې د ګوتې د نیم بند په برابر پرېښودل. تیاره د پاکستان پوجي راڅخه جوړ کړ. توره دریشي او تورې عینکې را باندې واغوسته. سره نیکټایي هم را وتړله. ډېر شرمېدم. ځان راته بیخي بل ډول ښکارېده. دا کار یې په وچ زور را باندې وکړ. د کورتۍ لمن مې ښکته خوا راکښول چې سم مې پټ کړي. کورتۍ په ما کې یو څه رته وه. ګلاب وویل چې په دې توګه به څوک در باندې شک نه کوي او واسکټ به دې هم نه ښکارېږي. نوي تور بوټونه یې راکړل چې څوکې لکه موچڼې پورې ته خوا کوي وي. تر غرمې پورې په سرای کې دې خوا هخوا ګرځولم چې له دریشۍ سره روږدی شم. د ګلاب زوی هم ځان زما په رنګ جوړ کړی و. یوه مخابره یې په لاس راکړه. عبدالله وویل چې د امنیت کسان همداسې ګرځي. ته چې هلته ورسېږې ټول به د امنیت والا ګمان در باندې وکړي. د غرمې ډوډۍ مو چې وخوړه مکرویانو ته ولاړو. دا نو د 6 چتونو بلاکونه وو چې د هوایي میدان د سړک پر غاړه جوړ شوي وو. هلته د ګلاب د یوه انډیوال کور و. تر مازدیګره هملته پاتې شو. د مازدیګره ځان چې وشو ګلاب وویل نیم ساعت وروسته به ځو. چیرې ته؟ د حملې ځای ته. تا خو ویل چې تر سبا به صبر کوو. پلان مو بدل شو. کرزی امریکا ته روان دی. هوایي میدان ته ځي. ته به کرزی ختموي. اودس مې تازه کړ. اول مې 2 رکعاته نفل وکړل. له ټولو ګناهونو مې توبه وکړه. هر ګناه چې مې کړې وه سترګو ته مې ودرېدله. وروسته مې د مازدیګر فرض ادا کړل. ګلاب یوه توره بکسه خلاصه کړه. 2 دانې پیچکارۍ پکې وې. د درملو په امپولونو په سره رنګ انګریزي لیکل ښکارېدل. د یوه امپول سر یې مات کړ. دوا یې په پیچکارۍ کې تېره کړه. ما ته یې وکتل. تا ویل چې سر دې خوږېږي. هو، ډوډۍ چې مې وخوړه پر سر درد مې را پیدا شو. دغه پیچکاري به دې درد دفع کړي. ستن یې راته په مټ کې را ولګوله. له ټولو سره مې د غېږې خدای پاماني وکړه. ګلاب وویل شهادت دې مبارک شه. ته ډېر بختور یې چې د الله جل جلاله رضا حاصلوي. د ګلاب له زوی سره راووتم. د بیبي مهرو زیارت سره ودرېدلو. پر سړک موټران نه تېرېدل. د سړک دواړو خواو ته پولیس او پوجیان ولاړو. زیارت ته مخامخ د سړک په پورې غاړه په یوه لوړ کانکریټي برج کې امریکایي پیردار ولاړو. سړک یې څاره. زړه مې ډېر ټکان کوه چې را باندې پوهه نه شي. خو د ګلاب زوی راته ډاډ راکړ چې څوک به مې ونه پیژني. زما په رنګ نور کسان هم مخابرې په لاسونو کې لر بر کېدل. ورو ورو مې سر سپکېده. له ماسپښینه مې پر سر باندې درد و. خو اوس یې درد قرار شوی و. یو ډول خوند مې محسوسوه. د هیڅ شي سودا را سره نه وه. په زړه کې مې د دنیا ګرده خوشحالي راټوله وه. د نعماني صاحب خبره مې را یاد شوه چې ویلي و د شهادت پر وخت به د جنت هوا در باندې ولګېږي. سبحان الله، دا څومره لوی نعمت دی. جنت به څومره بېغمه ځای وي. دا د جنت هوا چې داسې بېغمه کړم. خدای زده چې په خپله به جنت څومره له خوشحالۍ وډک وي. رښتیا چې په جنت کې درد نشته، غم نشته، اندېښنې او سوچونه نشته. داسې کیف مې په ټول ژوند کې نه و محسوس کړی. داسې راته ایسېده لکه په هوا کې چې روان اوسم. ساه چې مې اخیستله په سپېږمو کې مې د هوا په تېرېدو خوند اخیست. بدن مې تود و. زړه مې غوښتل چې دا کیف ابدي واوسي. تل تر تله همداسې په خوندونو کې ډوب واوسم. نیم ساعت به هلته و چې له لرې د ټرافیکو د موټر پرله پسې هارنډونه مو واورېدل. د ګلاب زوی را سره خدای پاماني وکړه ولاړ. ډېر ژر د ټرافیکو موټر را ورسېد. شیبه وروسته د موټر ګاټو یوه ډله چې ټولو سپرو یې سپینې دریشۍ او سپینې خولۍ اغوستې وې راښکاره شوه. ورپسې د تورو موټرو کتار په ډېرې چټکۍ سره روان و. زه په خولو کې لوند خیشتم. هماغه دعا مې تکراروله چې نعماني صاحب را زده کړې وه. اللهم ربنا تقبل منا شهادتنا. کتار لا 1.5 ګامه لري و. د پاتلانه جب ته مې لاس کړ چې د پیوز بټن را پیدا کړم. که ګورم بټن نشته.
اوه خدایه وطن څه شوه، شره مې بل جب ولټوه، هلته هم نه وه. اوف دا دریشي څومره ډېر جبونه لري. ملا ته مې لاس ویوړو چې د پیوز مزی را پیدا کړم چې ډس شو، زه په هوا شوم او بیا پر ځان پوهه نه شو. څلورم څپرکی په جنت کې. نه پوهېدم چې څو شېبې بې سده وم، چا کله او څنګه دلته راوستی وم، هېڅ نه پوهېدم. په کوټه کې 4 نور چپرکټونه هم راته وو، پر هر یوه یو مریض پروت وو، پر هر یوه یو مریض پروت وو. څوک بې سده، څوک په سد، د چا په پوزه کې پیپ تیر شوی وو، د چا پر خوله او پوزه باندې پلاستیکي کڅوړه. د یوه مریض له هرې ساه سره خرارې راپورته کېده، یو بل یې کرار زګیروي کول. د ټولو پر تن د شنه رنګ جامې وې. بیا مې ستونی وچ شو، غږ مې وکړ اوبه. بیا هماغه نجلۍ د درګاه په خوله کې راښکاره شوه، ورسره یو ډاکټر هم کوټې ته راننوت. د ډاکټر پر سر هم زرغونه خولۍ او پر تن یې زرغونې جامې وې. سپینه چپنه یې اغوستې وه، له خولې څخه یې زرغون ماسک لرې کړ، توره ګڼه ږیره یې وګروله. په غټو تورو سترګو یې نجلۍ ته اشاره وکړه چې اوبه ورکړه. نجلۍ د اوبو ګیلاس هغه ته ونیو، ویې ویل اوبه غواړې؟ خو زما له لاسه یې نه چښې. ډاکټر ګیلاس ور واخیست، څو کاشوغه اوبه یې په خوله کې راواچولې لکه د څو ورځو روژه چې مې ماته کړې وي. اوبو همداسې خوند راکړ. ډاکټر نجلۍ ته ویل کارګران راوغواړه چې مریض سرویس ته یوسي. نجلۍ ورته ډاکټر راڅخه وپوښتل نوم دې څه دی؟ ما یې سترګو ته وکتل، په رانجو تورې وې لکه پخوا چې مې هم لیدلی وو. اشنا غوندې راښکاره شو، تر اشنا هم یو څه زیات، لکه نږدې انډیوال. په کراره غږ مې ویل عبدالستار. ډېر ښه، زما نوم محمد بلال دی، ته ما عملیات کړی، اوس څنګه یې؟ سر مې دروند دی، دا د انستیزي د بېهوشي د دوا سره دی، ښه به شي. ډاکټر بلې خوا ته مخ واړو، د میز له سره یې کاغذان ور واخیستل. ما له شا څخه ور وکتل، څڼې د سنت په طریقه برابرې وې، بیخي تبلیغانو ته ورته وو. 2 تنه کارګران راغلل، د چپرکټ لر او بر سر ته ودرېدل. چپرکټ یې روان کړ، له یوه اوږده دهلیز تیر شو، ښي لاس ته وګرځېدو، بل دهلیز راغی، 2 خواو ته یې لویې کړکۍ وې. دغه نری دهلیز لکه په هوا کې چې ولاړ وي، له ښیښو څخه یې لاندې سړک ښکارېده. سترګې مې پټې شوې، شرنګا مې واورېده. چپرکټ له یوې خړې اوسپنیزې دروازې سره درغلی و. د درګاه زنګ یې وواهه، شیبه وروسته درګاه خلاصه شوه. د لرګیو کوټنۍ غوندې ځای و، چپرکټ یې دننه کړ. کارګران زما په خوا کې ودرېدل، کوټنۍ حرکت وکړ. نه پوهېدم چې ښکته تله که پورته، خو نیغه روانه وه. زه بیا په نور ځان نه یم پوهه شوی. یو وخت مې سترګې خلاصې کړې چې په یوه کوټه کې وم. زما چپرکټ یې کړکۍ ته نږدې درغلی و. کړکۍ د باندې له خوا اوسپنیزه پنجره لرله. کارګران ووتل، یو وسلوال د کوټې درګاه پورې کړه. دلته زه یوازې وم، نور مریضان نه وو. په کوټه کې 2 دانې چوکۍ وې، یو کوچنی میز زما د چپرکټ په خوا کې ایښودل شوی و. څو شېبې وروسته درګاه خلاصه شوه. په توره دریشۍ کې یو سړی راننوت، د هغه په لاس کې خړه پلاستیکي دوسیه او توره مخابره وه. شیان یې پر میز کې ایښول، له جیبه یو کوچنی ټیپ راویست، د اورلګي د ډبي په اندازه یوه پیته یې پکې واچوله. د کوټې درګاه بیا خلاصه شوه. ډاکټر بلالو سړي ته یې ویل امیر صاحب خیرت خو به وي. هغه د ټیپ مزي ور رسمول، په سترګو باندې زما خوا ته اشاره وکړه. وی ویل له دغه سړي تحقیق کوم. ډاکټر ویل دی خو همدا شیبه له انستیزۍ یې وتلی. سړي ورته خوله چینګه کړه. نو څه؟ زه اجازه نه درکوم چې اوس یې وځوروې. دا یو ټروریست دی، دا یو انسان دی. ته خبر یې چې څه یې کول؟ دا مو د وطن دښمن دی. زما مسلک دوست او دښمن نه پیژني. زه د یو ډاکټر په صفت اجازه نه درکوم چې اوس ورنه تحقیق وکړي. سړي خپل شیان ټول کړل، له کوټې ووت. درګاه یې په ځان پسې په سخته پورې وهله. نجلۍ راغله، ډاکټر ورته وویل حیاتي علایې مې وګوره. نجلۍ زما پر مټ د فشار اله وتړله. په خوله کې لکه قلم یوه ښیښهیي شی راکېښودو. بیا یې زما پر نبض ګوته ټینګه کړه. ما خپل لاس تاو کړ، زور مې وکړ،
خو لاس مې په چپرکټ پورې تړلی و. بد مې ورته وکتل، رنګ یې والود. یو ګام شاته شوه. ډاکټر پوهه شو، وی ویل خیر دی، نبض به یې زه وګورم. څو شیبې خپل ساعت ته وکتل، بیا یې ویل 4:09. وروسته نجلۍ څو شیبې زما په ټټره پورې سترګې وګنډلې، لکه زما ساه چې شمېرله. بیا یې په دوسیه کې څه ولیکل. درګاه خلاصه شوه. یو مشر سړی مخکې او هماغه تورې دریشۍ والا ورپسې راننوتل. ډاکټر ته یې ویل متخصص صاحب، دغه سړی له تا شکایت کوي. ډاکټر ویل سره طبیب صاحب. ما ورته ویل چې مریض همدا شیبه له انستیزۍ راوتلی دی، د تا پوښتنو ته کله ځواب ویلی شي. خدای شله دی چې نه، زه همدا اوس ورنه تحقیق کوم. سر طبیب سړي ته مخ واړوه. وی ویل تا خو ما ته داسې ونه ویل. ډاکټر رښتیا وایي، مریض خو درنه نه تښتي، ستا کسان ورباندې پیره کوي. هر وخت چې ډاکټر اجازه درکړه بیا خپل کار وکړه. سړي ویل سمه ده، خو د دې مریض ډاکټر او نرس حتی د دې کوټې کارګر باید معلوم وي او موږ سره ثبت شي. نور ډاکټران به حق نه لري چې دې کوټې ته راشي. ډاکټر ویل ویې لیکه. ډاکټر یې زه یم، بلال عرفان. نرس مینه. مینې ته یې وکتل، کوم کارګر دې تکړه دی؟ سالم. ولیکه کارګر. ولیکه کارګر محمد سالم. سړي ویل زه به تاسو درې واړو ته مخصوص کارتونه جوړ کړم. دا نظامي روغتون 400 بسترې بالا. هماغه ګړی چې ما غوښتل ځان پټاو کړم او د پیوس په بټن پسې مې جیبونه لټول. امریکایي پیردار را باندې پوهه شوی و. زه یې ویشتلی وم. مرمۍ زما د چا پورانه په هډوکي کې نښتې وه. ګمان کوم چې په مرمۍ کې به کومه دوا وه چې زه یې سم له وارې بېسده کړی وم. زه د لوکس سرویس په 2م پوړ کې بستر وم. د امنیت شعبه هم په همدې ځای کې زما کوټې ته مخامخ وه. په پاکستان کې چې ورته ISI وایي، دوی وی امنیت بولی، یعنی د افغانستان څارګره اداره. نور کسان چې ولاړل ډاکټر را سره یو ځای پاتې شو. راته وی ویل ګور عبدالستار اشنا، لږه ګزاره وکړه، ته مریض یې، مینه نرسه ده. دا مې ځکه د ستا دپاره ټاکلې ده چې ډېره تجربه لري. ما ویل تجربه دې ورکه شي، دا دې ورکه شي. دا څه د اوسي ده چې نامحرمه نجلۍ دې پر سړي لاس ولګوي. نر ډاکټر ښځو ته محرم دی که نه؟ محرم دی، خو چې طبیب مسلمان وي. خلاص نو د نر لپاره هم ښځه نرسه همداسې ده. ما درته ویل چې دا ښه تجربه لري. یا زموږ په مسلک کې انسان مهم دی. موږ د نر او ښځې مؤمن او کافر د دواړو علاج کړو. ما په سلګونو ښځې عملیات کړي دي، خو د معاینې یا د عملیات په وخت په والله قسم دی که زه په ځان باندې پوهېږم چې زه نر یم که ښځه. په خندا یې ویل رحمان بابا فرمایي، که په زړه کې د صاحب نه وي رحمانه، ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته. سخت درد راغلی و. علم ما کړی او مسلې ده کولې. ومې ویل ته څوک یې چې ما ته نصیحت کوې؟ لنډکي بریتونه یې وګرول، په موسکا یې ویل ستا ډاکټر. ما وویل یو خو دې له شهادته بې برخې کړم او بل راته مسلې هم کوي. هغه غلی و. بیا مې وویل که زه دې هماغسې پرېښی وی اوس به شهید وم. هغه په آرام غږ وویل زموږ د روغتون د وره د پاسه یو آیات لیکل شوی دی. زه چې هر سهار روغتون ته راځم سترګې مې په هغه باندې لګېږي. الله تعالی فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. معنا یې داسې ده چې څوک چې یو کس ژغوري داسې ده لکه ټول بشریت چې ژغورلی وي. ما ویل بس زه په هر څه پوهېږم، ما مدرسه ویلې ده. ډاکټر وویل څومره ښه، نو ته په خپله تر ما ښه پوهېږي. ژوند د الله تر ټولو لوی نعمت دی، ځکه خو هېڅوک حق نه لري چې خپل ژوند ختم کړي. ما غوښتل چې ځواب یې ورکړم، خو هغه وویل ته اوس آرام ته ضرورت لرې، بیا به له خیره ډېرې خبرې سره وکړو. پر سبا یې د تحقیق لپاره بل سړی راغی. زربیني عینکې یې له سترګو لرې کړې، ټیپ یې چالان کړ، پر میز یې کېښود. نیم لستوڼی کمیس یې د پتلانه له سره لږ پورته کړ، تمانچه یې له پوښه راویسته، د ټیپ خواته یې پر میز کېښوده. په خپله راته مخامخ پر یوه چوکۍ کېناست. یوه شیبه یې د ګوتو پر سر د چوکۍ پر مټو تبله ووهله. بیا یې ویل ګوره ملګریه، زما نوم محسن دی، زه ډېر ښه سړی یم، زه به د ورور په شان چلند در سره وکړم، خو تر هغې پورې چې ته راته رښتیا ووایې. خو که کومه خبره دې رانه پټه کړه نو. رډ یې راته وکتل. وی ویل خیر، دا راته ووایه چې له غلام جان سره څه پېژنې؟ ما ویل غلام جان؟
یوه شیبه یې په ځیر راته وکتل، بیا موسکی شو. اوه رښتیا ته خو هغه د ګلاب په نامه پیژنې؟ تا ته یې دروغ ویلي و، اصلي نوم یې غلام جان دی. زه نه ګلاب پیژنم نه غلام جان. عبدالله څنګه؟ ما غوښتل چې انکار وکړم، خو هغه ویل اسلام څنګه او مولوي نعماني صاحب به هم نه پیژنې. زه حق پک شوم، دی څنګه پر هر څه خبر شوی و. خپل شیان یې ټول کړل. وی ویل د نن دپاره همدومره بس دی. ستا د معلوماتو دپاره باید ووایم چې نظیر هغه د ګلاب زوی چې د تا سره د برید تر ځایه راغلی و، د تېښتې په وخت زموږ ملګرو پیژندلی او هغه یې تر کوره تعقیب کړی و. د هغه پلار، د هغه ورور عبدالله، اسلام، دا ټول مو د یوه سره نیولي. دا درېیمه ورځ ده چې هغوی وراسره بندیان دي. سلیم هغه خاین ترجمان چې و، هغه امریکایانو بندي کړی. زه اوس ځم، ته د پټولو دپاره ډېر څه نه لرې، خو بیا هم کوښښ وکړه چې رښتیا راته ووایې. هغه چې ولاړ ډاکټر بلال راغی، پښه مې سخته خوږېدله. ډاکټر ته مې وویل، هغه مینې ته ورغږ کړل. ویې پوښتله د درد دوا دې ورلګولې ده؟ مینې ویل هو، سهار مې یو ډیکلوپینیک امپول ورکړي و، دغه یو ساعت مخکې مې بله ورولګوه. ډاکټر ماته کړه، له څه وخت راهیسې خوږېږي؟ ما وویل سهار چې په در شروع کړې تر اوسه هماغسې خوږېږي. ډاکټر مینې ته ویل ګمان کوم چې د نورو زور نه پرې رسي، یو پینټازوسین ورولګوه. مینې په مټ کې راته بله ستن راولګوله. 15 دقیقې به تېرې وې چې درد مې ورک شو. ورو ورو مې سر سپک شو، زړه مې خوشحاله شو، غمونه مې هیر شول. سا چې مې اخیستله خوند یې راکوه. حال مې بیخي هماغه شی و چې د حملې پر وخت و، هماغه د جنت هوا چې راباندې لګېدله. حیران وم چې دا څه کیسه ده. کاکا سالم ته وویل، اکا دغه آخري ستن چې راولګوله هغه ښیښه یې څه شوه؟ هغه د پټۍ د شیانو پتنوس وکت. د پیچکارۍ خالي ښیښه پکې پرته وه چې ومې کتل ښیښه سپینه وه، په سره رنګ انګریزي لیکل درلودل. هغه پیچکاري چې ګلاب را لګولې وه بیخي همدا شی وه. ډاکټر مې راوغوښت، ومې ویل ډاکټر صاحب دغه ستن د درد ده؟ هغه ویل هو. ولې؟ هیڅ، دا سر مې داسې سپک شو، یو رقم خوند یې راکړ. سمه ده، دا پیچکاري شدید دردونه ختموي، خو نشه هم لري. په سوچونو کې ډوب شوم، نه هغه چې ما د جنت هوا ګڼله، هغه خوندونه او مزې چې ما ویل د جنت به وي، هغه هر څه د نشي اثر و. څنګه یې ومنم؟ نعماني صاحب پخپله راته ویلي و چې د جنت هوا به در باندې ولګېږي. که دا نشه وه د جنت هوا بیا کومه وه؟ ډاکټر بلال هره ورځ سهار راته زما سترګې، خوله، ځیګر او پښه یې کتل. زما د ورانه د ټپ پټۍ یې بدلوله. مینه په ورځ کې 2 ځله راتله، سهار او مازدیګر. هغې راته سیرم او پیچکاره یې لګولی. زما حیاتي علایم یې کتل. سالم به ټوله ورځ را سره ناست و. کوټه یې صفا کوله. زما د چپرکټ روجایان یې بدلولې. زما سیرم به چې خلاص شو، مینه به یې راوبلله. لاس ته به یې اوبه راواچولې. د ضرورت پر وخت به یې نور شیان هم راوړل.